سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس انګزی وایي د هر هیواد د پرمختګ لپاره د پوهنې ودې ته اړتیا ده. عباس انګزی دا څرګندونې داسې مهال یوې غونډې ته په کابل کې کړې دي چې هلته همدا نن شنبه د کابل د تعلیم او تربیتي له پوهنتونه سلګونه ځوانان فارغ شول او هیڅ ښځینه محصله پکې نه وه. عباس انګزی د طالبانو په حکومت کې له ډېرو محدودو هغو لوړپوړو چارواکو نه بلل کېږي چې په عام محضر کې د نجونو تر ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کوي. نوموړی له دې پخوا هم د نجونو پر زده کړو محدودیتونه ننګولي دي او اوس نږدې 1100 ورځې پوره کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو مشر مولوي هیبت الله له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر امرثاني پورې ځنډولي دي او روښانه نه ده چې کله به بیرته پرانیستل شي. د 2020 کال د سپتمبر په 13 ښاغلي اخندزاده د پوهنې چارو وزارت ته لارښوونه کړې وه چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وځنډوي. که څه هم د طالبانو حکومت ګڼ مشران له دغه بندیز سره مخالف دي خو بیا یې هم تړلي دي. ښاغلي عباس انګزي وویل هر ملک چې ترقي کوي په مخ ځي، له ټولو مخکې به خپل تعلیم او تربیت ته وده ورکوو. ښاغلي عباس انګزي دا رنګ زیاته کړې ده نن د ښه او باثباته او قوي اقتصاد لپاره د منظمې او قوي اردو او سیاست لپاره پوهې او علم ته ضرورت دی. دا خبرې نن عباس انګزي په کابل کې یو پوهنتون ته کړې دي او دغو خبرو ډیری افغانانو زړونه خوشحاله کړي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.